یویشتمه پېړۍ لیک ناول 23مه برخه. هیلې وویل ښه بس پرېږده راځه چې ډوډۍ وخورو. دواړه دسترخوان ته کېناستل. هیلې وږې وه خو ذهن بیا هسې په خوراک ځان غلطاوه. ساعت ته یې وکتل، د ماسپښین 2 بجې وې. ور یاد شول چې نن یې په 3 بجې وروستی درسي ساعت دی او باید پوهنتون ته ولاړ شي. په همدې بهانه یې په هیلې هم عجله وکړه او بیرته د پوهنتون پر لور روان شو. د هیلې کور پوهنتون پر لاره و. هغه یې کور ته ورسوله او خپله پوهنتون ته لاړ. موټر یې په تمځای کې ودراوه او د ټولګي پر لور روان شو. قدمونه یې درانده وو ځکه واین یې څښلي وو او هغه نشه یې لا نه وه الوتې. د پوهنتون هر خزان وهلې ونې ته یې په ځیر ځیر کتل. خدای زده په زړه کې څه ورګرځېدل. وخت ناوخته به یې سر د افسوس په پار وخوځاوه. په ټولګي ور دننه شو. یوازې د ګوتو په شمار محصلین په ټولګي کې ناست وو. ټول ودرېدل او د جوړ په خیر اوازونه یې پورته شول. زین وویل یوازې همدومره یاست؟ د ټولګي له کونجه صبرۍ غږ وکړ. نه استاده، دلته اوازه وه چې ته نن نه راځې، نو اکثره محصلین بیرون دي. که وایې زه به ورپسې بیرون ورشم. سیال چې په 2م قطار کې ناست و سترګې یې برندې کړې او غبرګې کړه. ته څه کوې چې وځې جینۍ یې؟ کراره کښېنه. استاده زه به ورپسې بیرون ورشم. زین په شونډو کې نرۍ مسکا وکړه او سیال یې په نورو محصلینو پسې ولېږه. پر دریځ یې سنګله ولګوله. له کړکۍ یې بیرون وکتل. د ونو بیخونه ژېړو پاڼو نیولي وو. ټول محصلین هم بیرون ځیر وو. ځینې ځکه بیرون ځیر وو چې فکر یې کاوه استاد یې کوم څه لیدلي، خو ځینې بیا پوهېدل چې استاد یې خامخا یو څه وایي، نو ځکه دوی هم ونو ته کتل. زین رڼا ته وکتل. رڼا د دغه ټولګي اول نمره او شاعره وه. ورته یې وویل هغه شعر دې اورېدلی؟ د پسرلي د ښایستونو کیسې وچې پاڼې. رڼا یې بل نیم بیتي ور غبرګه کړه. د محبت د زړه د درد سرمایه وچې پاڼې. زین وویل هی شاباس، همدا مې یادوه. محصلین هم یو یو غلي راننوتل او پر خپل ځای کېناستل. د صبر له ونې سره نږدې یې ګلانو ته اشاره وکړه. ویې ویل هغه ګلاب درته ښکاري؟ ټول وویل هو. زین وویل د ګل یوازینۍ څو پاڼې دي، نور ټولې په ځمکه خورې ورې پرتې دي. محصلین وویل هو استاده. تاسې پوهیږئ چې د دغه ګلاب ارمان به څه وي؟ صبرۍ وویل څه؟ دا بدبخته ګلاب به وایي چې زه مې په خپله پخوانۍ راټول بدن پسې خفه یم. ارمان یې کوم داسې څوک شته چې زما دا پاڼې پاڼې اندامونه راټول کړي. ځینې خلک هم همداسې پاڼې پاڼې او اندام اندام په خپل ټول بدن پسې خفه وي او د داسې چا په لټه وي چې د هغه پاڼې پاڼې او اندام اندام بدن راټول کړي. هغه څنګه لنډۍ ده؟ زرې زرې مې کړه راټول مې کړه، زه د زنځیر له سلسلو وتلی یمه. ټول ټولګي واه واه په سر ونیوه. سپوږمۍ خو چکچکې هم ووهلې. ټولګي کې شور جوړ شو او کله چې زین لاس پورته کړ او د بس غږ یې وکړ ټول غلي شول. پوهېږې د ډسمبر میاشت ځانګړی کیف لري. مغرورو ته د سرکوبۍ یوه نښه ده. موږ ته د ژوند یو بل پړاو را زده کوي. هغوی چې د نورو په اوږو سپاره وي له منځه ځي لکه هاغه رژېدلې پاڼې، او څوک چې په خپلو پښو ولاړ وي لکه دا ونه په خپل ځای لغړه پاتې کېږي. ځمکه ګونګه شي، ایره ایره اسمان شي. دا حالت زما د زړه به هم بیان شي. ډسمبر کې خو باید چې زه تنها شم. ډسمبر کې خو باید ګلان خزان شي. بیا په ټولګي کې د واه واه چغې شوې. صبرۍ یې ور غبرګه کړه. استاده نن خو داسې شعرونه وایي چې موږ دې حیران کړي یو، لکه چې ډسمبر در باندې ډېر تاثیر کړی.
زین پر دریز سنګل ولګوله. مارکر قلم یې په ګوتو کې تاو راتاو کړ. ډسمبر د یو سخت بدلون موسم دی. ډسمبر د غښتلي له کمزوریو بېلوي. د پاڼو رنګ ژیړ و، کمزوري شوي وه. پر ځمکه راولوېده. پورته ونې ته یې وکتل. د ونې په وچ وجود یې زړه وسوځېد. په خپله نیمه رژېدلي بدن یې افسوس وکیښ. نه د جنګ یم نه د شر یم، خو په شر یم. زمانې د یو کړاو را